ټاپک ته هم تاسو ډسکس کوو، خو ما له دوه سوالونو نو که تاسو غواړئ جواب کو په سترګو تاسو خو پخوانی عدنان آغا صاحب یاست نه؟ بالکل بالکل تاسو سره ما پهله هم خبرې شوي. بالکل مهرباني وکړي. ما د یو حدیث پړاو کړی او تاسو والا د بخاري کې او که مسلم کې دوه راونیشته، خو د بخاري مسلم د دوو کې و هغې داسې بیان شوي چې لکه یو کس دې حالات کې دنیا نه لاړ شي چې هغه د وخت خلیفه بیعت نه وي کړی، د وخت خلیفه بیعت کې نه وي، نو هغه داسې شی لکه د کفر او جاهلیت مرګ باندې مړ شوی وي. آیا دا حدیث صحیح دی که صحیح نه دی؟ مطلب بالکل صحیح ده. نو که موږ دا بیا وګورو لکه مطلب بخاري کې ته وګورو مو د امام علیه السلام څخه کوم د شپږ میاشتې د حضرت ابوبکر بیعت نه و کړی، نو آیا که هغه ټایم کې امام علیه السلام دنیا نه لاړ دی؟ دا غلطه خبره ده. امام علي رضی الله عنه د تا په کتابونو کې په اول ورځ بیعت کړی، د مو په کتابونو کې هغه په بخاري کې سره راغلی د بعد 6 اشهر هغه تجدید دی بیعت کړی د زړه سره. زه کته وغواړم چې په دې اړه زه دلایل درکړم د تاله کتابونو د ماله کتابونو. مسند احمد کې په صحیح سند سره علي رضی الله عنه راغلل په مسجد نبوي کې له ابوبکر رضی الله عنه سره، او اول لقب سي ابو فاطمه الزهراء رضی الله عنها ورکړ. کله چې راغلل بیعت نبی علیه الصلاة والسلام له قبر ته نو سپارل سوی، علي رضی الله عنه غسل ورکړی و تللی یو کور ته، نو علي رضی الله عنه سره خو مشوره نه وسوي، هو راوغوښتل وای ای علي ته چیرته وې؟ نو علي رضی الله عنه ورته ویل لا تثریبه یا خلیفة رسول الله، داسې الفاظ په روایت کې راځي. نو د خلافت لقب اول علي رضی الله عنه ابوبکر ته ورکړی ده. نو بیعت د نبی علیه دا په بخاري کې فتح الباري شرح د صحیح البخاري کې همدا روایت سم، مسند احمد کې همدا روایت سم، د تا په کتابونو کې د ثقافي الغدير د ثقافي په کتاب کې همدغه سي په نهج البلاغه کې همداسې په نورو کتابونو کې علي رضی الله عنه بیعت ورسره کړی ده له ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره. صحیح دی. غنی علاوه یو داسې بل حدیث هم دی چې کله یو خلیفه جوړ شي ارمان دی هغه مطلب د تورې په زور وي په کوم طریقې څخه خلافت خپل لاس کې راواخلي، نو هغه بیعت لازم دی او هغه به اطاعت تاسو کو حتی پورې څوره پورې هغه خپل خولې نه زکوم د کفر اظهار نه وي کړی، نو تاسو مسلمانان زکوم د هغه تاسو خواله ارمان د هغه اعمال څنګه وي، هغه څنګه اعمال هم کوي څوره پورې هغه د غالب خلیفه ده. هغه د غالب خلیفه په اړه کې د اهل سنت والجماعت اصول سي دي. اول امام په شورا سره لکه څنګه چې الله جل وعلا قرآن کې وایي او علي رضی الله عنه په نهج البلاغه کې وایي وانما الشورى، دا د علي رضی الله عنه کتاب د نهج البلاغه دي، تاسو دا خو ان شاء الله منئ. وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا. مهاجر و انصار او د شورا د الحل والعقد خلق سره یو ځای سي او یو څوک امام وټاکي، نو په دې کې د الله رضا ده. نو په اسلام کې خلیفہ ټاکل امام ټاکل دا په شورا سره ده. صحیح ده. بیا نور اقسام دي که کله وخت د شریعت سي کله وخت یو غالب څوک تاسو کوم یو شورا سره ده، یو کوم دی یو څه کوم د شورا سره ده، یو کله کوم ورسته کوم خلیفہ وي لکه کوم پهله خلیفہ وي مرګ د بعد مرګ نه پهله کوم دی بل خلیفہ خپل لکه هغه کې جانشین وي لکه څنګه تاسو دا جانشین د اسلام په تاریخ کې اسلام د خلفاء الراشدین په وخت کې د سنې دي سوي، خو ورسته بیا د خلافت راشده بدل سول په حکومت باندې په باچیتوب باندې بدل سول، بیا وروسته داسې سوي دي یعنی ما باچا سي وصیت وکړي د بل چا دپاره او یا په غلبه باندې حضرت عمر خلافت په جانشین نه جوړ کړی، حضرت ابوبکر په خپل ټایم کې هغه داسې و د زړه سرونو. تاسو که ټول روایتونه راوګورئ عدنان جان د زړه سره که تاسو ټول روایتونه راوګورئ، ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه د شورا خلق سیو د الحل والعقد، هغه خلق سیو لغوی سره مشوره وکړله، هغوی سي کله رایه ورکړله په ټولو په مشوره سره، بیا ابوبکر رضی الله عنه هم خپله مشوره ورکړل چې عمر دي سي،
داسې نه و چې بې له شورا او بې له ټولو نه یې راخیستلی چې عمر خلیفه ده، نه خیر. ابوبکر رضی الله عنه د شورا خلقو ته مشوره یې ورکړله، هغوی ټول راضي سول، اتفاق سول. نو ابوبکر رضی الله عنه مشوره له هغوی سره سوله. نو هلته چې د اهل سنت په کتابونو کې داسې خبره راځي چې د ابوبکر د هغه مطلب دا نه ده چې ابوبکر راغلل دی وایي چې نه له ما نه وروسته دی خلیفه ده، نه. هغه چې کله د مسلمانانو حال یې ولیدل، د علي رضی الله عنه، د عثمان، د عبدالله ابن زبیر، د زبیر ابن العوام رضی الله عنه، د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه، هغه لویان صحابه وو، د هغو چې مشوره ټوله راغله په عمر رضی الله عنه باندې. نو ابوبکر رضی الله عنه هم د هغو مشوره ومنله او ابوبکر عمر رضی الله عنه یې خلیفه جوړ کړ. او کله خلیفه جوړ شه، لکه یزید خلیفه جوړ شه، ټیک دی. یزید نه ده خلیفه، یزید د مسلمانانو خلیفه نه ده، هغه یو باچا ده د مسلمانانو په بچیانو کې. یزید چې و یو ظالم و جابر، هغه خلیفه نه و، هغه په خلفاو کې د مسلمانانو نه راځي، هغه په بچیانو کې یو باچا ده، نه خلیفه ده نه امیر المؤمنین ده، فقط د مسلمانانو په بچیانو کې لکه نن چې په دنیا کې بچیان د مسلمانانو همداسې یو باچا تیر سوی. او ته کوم د حضور صلی الله علیه پیله چې کوم حدیث و صرف د څلور خلیفه باره کې و، د نور باره کې نه؟ یا مسګور الحمدلله په هر ځای کې مسلمانان خپل خلیفه لري. تاسو افغانستان ته وګورئ، مسلمانان خپل خلیفه لري. عربي نړۍ ته وګورئ، هر هیوادونه اوس خو یو خلافت عامه ده بل خاص ده. هغه عامه خلافت ان شاء الله چې راځي هغه به مهدي علیه السلام کوي، هغه به څوک کوي؟ هغه به مهدي علیه السلام کوي. د مسلمانانو عام خلافت چې په یو خلافت کې به ټول راټولېږي. الله دې وکړي چې اوس هم راټول سي. اوس همدغسې مسلمانان کمزوري دي، امکان نه لري، خو اوس هر هیواد ټوټې سوي اسلامي نړۍ، نو هر هیواد خپل خلیفه لري، خپل امیر لري. داسې هغه امیر په څه شکل باندې ده نو هغه بیا بل بحث ده، لیکن اوس هم الحمدلله ټول مسلمانان خپل امیران لري، خپل خلیفګان لري. صحیح. قاری صاحب نور پوه شم، خو کوم د یزید ولا خبره مطلب څه کوم شرایط وي، کوم شورا دی، لکه کوم تاسو حضرت مایي څه خپلو مشیرانو سره کوم کسانو سره مشوره وکړه، د بعد بیا یزید کوم د خپل جانشین جوړ کړ، ټیک ده. نو جوړ کړ د ټول مسلمانانو غو بیعت وکړه، درو څلورو کسان نه علاوه، خو دغه ټیم خو یو حاکم جوړ شي کوم یعنی دا کړی. تاسو په اسلامي تاریخ باندې هغه صاحب د زړه سره عدنان جان یو ریزن پوهه کړی چې کله وخت تاسو یو مسأله له اسلامي تاریخ نه را اخلي، تاسو به تاریخ مطالعه کړی وي. تاسو جنگ د مدینه المنوره چې د حر په جنگ باندې مشهور ده، دا پوهیږي چې یزید ملعون ظالم قاتل د مدینه په خلکو باندې ظلم وکړل، تر زرو زیات مسلمانان د صحابه او بچان شهیدان کړل. تاسو دا معلومه ولی شهیدان کړل؟ ولې دغه ظالم دغه د قاتل دا کار وکړل؟ خو هغوی مخالفت کړی. بیا وروسته چې د حسین علیه السلام شهادت راغلل، کوم چې ملعونینو د حسین علیه السلام په قاتلینو باندې د الی یوم القیامه لعنت وي، نو کله چې د حسین علیه السلام د شهادت خبره راغله، بیا د یزید په خلاف باندې اکثریت عربي نړۍ مخالفت وکړل او بیعت ترې واخیستل. په مکه المکرمه کې عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه، عبد الله ابن عمر ورسره بیعت نو کړی، په ابتدا کې حسین علیه السلام ورسره بیعت نو کړی. عبد الله ابن زبیر می درته خو د لمداس په مدینه المنوره کې وغیره ځایونو کې، خو یزید دومره پاتې شوی نه دی. یزید 2 کال او 8 میاشتې، په بل روایت کې 3 کال او 8 میاشتې هغه حکومت کړی د بچی کړی ده، خو هغه په یعنی دا یو کال د په امن کې تیر کړل. خو بیا په مدینه منوره کې په بعضی ځایونو کې لدی سره خلقو جګړې کړې دي او دای منلې هم نه د په خلافت باندې. بیا چې حسین علیه السلام شهادت راغلل، بیا خو بیخي قصه پسې خراب شو. صحیح ده. اخیری تاسو کوم درنه اوسه غواړم چې کوم دا لګیو حاکم جوړ شي، څنګه یو خلیفہ جوړ شي، نو ایتاد به لازمي دی کنه؟ کله چې اوس زمانه کې اوس دغه پوښتنه زه له تا نه وکړم، دغه پوښتنه چې ته هغه صاحب 12 امامه یې، تا خلیفہ اوس څوک ده؟ مو خو خلیفہ نه، مو امامانو باندې یقین کوم. خو امامان دي، تا امام اوس څوک ده؟ مو اخر امام مهدي علیه السلام. چیرې ده؟ غیبت کبرا کې. غیبت الکبرا کې. لغیبت الکبرا سره د تعالی کتاب نه کې موږ درته ثابت کړل چې کوم امام حاضر نیوي او لیدلی سوی نیوي، له هغه سره بیعت صحیح نه ده او نه هغه امام جوړېدلی سي. د مطالعه معنی کړي ګری صاحب تاسو ته هغه وي، خو زه هغه نیم زه بیسیکلی سټوډنټ یم، لیکته خپل هغه کوم ده. اته څوک سي ته په تحقیق پسې ګرځيږي، په علمي بحث پسې ګرځيږي، د موږ د زړه سره. اوس مثلا تاسو ته دا ویل سوي دي چې 12 امامان اوس چیرې دي؟ اوس د تا د 12 امام چې تا بیعت ورسره کړی ده، دا امام چې اوس نه
د ده پر ځای به اوس موږ څه کوو؟ چاته به منډې وهو؟ یا دا ته به اوس چاته ځې؟ چاته به منډې وهې؟ له چا سره به بیعت کوي؟ د چا به امر منې؟ د چا به خلافت منې؟ هغه خو نسته. د تا بحار الانوار کتاب دی ده، هغه وایي امام مهدي سي اوس نه راځي، په دې خاطر نه راځي چې له مرګه ډارېږي، له قتل نه ډارېږي. باقر علیه السلام نه روایت ده، وایي هغه په دې خاطر نه راوځي چې له مرګه ډارېږي. آیا داسې یو امام د تا کتاب وایي چې هغه څوک امام نشي جوړېدلی چې هغه له مرګه ډارېږي؟ خو دغه پوښتنه زه اوس له تا نه وکړم چې د تا خلیفه، د ما خو د خلفا معلوم دي، د هر هیواد خپل خلیفه او خپل امیر معلوم ده. که د عام خلافت خبره راسم ان شاء الله ټول مسلمانان به په یو خلیفه را یوځای کېږي. نه څه مهدي علیه السلام ده. مور څه کوم سوال وکړ، هغه مقصد دا و چې کوم حدیث مطابق چې کله خلیفہ جوړ شي کوم نو غواړي به ته اطاعت کې څوره پورې هغه کفر اظهار نه وي کړی، څوره پورې کافر نه وي جوړ شوی، ارمان دی غواړي څنګه اعمال وي ته به غواړي اطاعت کې ذکر ته بیعت کې شوی. لکه دا تاسو ول چې کوم اهل سنت ول کوم حدیث مطابق باندې دي تاسو کوم دي تصدیق کوم ځای د سیده کنه بالکل دغه سینه بالکل دا غلطه نه دی. اوس مثلا په افغانستان کې الحمدلله امیر المؤمنین ده حفظه الله جل وعلا دی طولانی عمر ورکی، خدای جل وعلا دی ټول مسلمانانو لپاره د خیر سبب وګرځوي. اوس الحمدلله هغه امیر المؤمنین ده چې کله وخت کې کفر بواح جن صادر سو مسلمانان به اطاعت نه کوي، لیکن سنوي صادر سوی پر ټول مسلمانانو باندې د افغانستان د مسلمانانو دغه اطاعت واجب ده. په عربي نړۍ کې هم داسې په سره وخت د هر هیواد خپل امیر ده دغه اطاعت وکړي. الله جل وعلا وی واولی الامر منکم، فتاسو کې اولی الامر د هر هیواد خپل اولی الامر ده، یغه اولی الامر په عام مسلمانانو باندې اطاعت واجب ده. پوه شولې په دې خبره؟ ٹھیک ته مهرباني، شکریا غری صاحب. قدرمن صلی الله مماز عدنان صاحب. ما د پښتنې جواب دی را نکړل عدنان صاحب. زوم دی وی پښتنې حق خو بلرمه کبه نه لرم. کوم یو ولنه کوي چې کومه ځای جواب دا اوس د امت څومره په دردیدلي حال کې ده، په تکلیفونو کې ده، په کړهونو کې ده. اوس دا 12 کاله چې تاسو د 12 امام صاحب ژوندی د مهدي علیه السلام او د پټ ده د کوم خیر اسلام او دین او قران او شریعت ته رسیدلی ده. یو خیر خو راوخی اس کله به اسلام او دین او مسلمانانو ته تاسو ته به خیر رسي. وخت کله الله تعالی وړي غبار خپل ظهور کی څنګه لکه عیسی علیه السلام ته ځکه لکه ټایم کې خطر و د خلکونه نوغه الله تعالی څنګه نه الله تعالی خپل ځان دوباره وغوښتل اوس په دغه زنده دي کم الله جل وعلا خو د نړۍ خلافت او امامت عیسی علیه السلام ته نور کړی او بیا عیسی علیه السلام خو معلوم وزوند کړي او زندگی کړي ولا خلق ایمان ور باندې راوړی او انجیل ور باندې رانزل سو بیا الله جل وعلا اسمانو ته پورته کړل. په قران کې وایي واذكر في الكتاب واذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك آیاتونو کې سرازي وزتا د مهدي سره خو په یو کتاب کې د ذکر نه دراغلی نه اهل بیت د په اړه ویل دي چې د بدوم رکاله پټیږي نه او نه الله جل وعلا د یو څوک امام ټاکي عدنان صاحب چې غړي 1200 کاله پټوي ګټه یې څه شي. آیا د یو څوک الله جل وعلا امام او خلیفہ د ټول نړۍ د مسلمانانو لپاره ټاکي چې په 1200 کاله وخت کې یو ورقه چاته نوي ورکړي چې دا ورقه درواخلي د عمل وکړي د دین ومني د قران ومني د شریعت ومني. د عیسی علی السلام خو معلومه ده د زړه سره چې پر کتاب انجیل ور باندې را نازل شوی په زرګونو عیسی علی السلام عیسی تاسو لري چې لکه مرګ د واجی یو امام کوم د غیبت کړي نو عیسی علی السلام کوم غیبت کړي دغه وجه څه شی هغه وجم دا څنګه ختم خلکو هغه خو خلیفہ نه ده. اوس لغه نورس الله جل وعلا محمد رسول الله را لېږلی ده. د عیسی علیه السلام پورته کېدل هغه د قیامت په نښو کې ونه خده. اوس ذکر اهل سنت والجماعت مهدي سي ده هغه به پیدا کیږي چې کله ځوان سول به ځوانتوب نورس به ډاریک الله د مسلمانانو خلافت ورکړي. اهل سنت والجماعت عقیده ته معلومه ده د مهدي علیه السلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه بچی د فاطمه الزهرا رضی الله عنها د علی حیدر رضی الله عنه دغه چي مهدي عليه السلام کوم چې د اهل سنت والجماعت ده په اخیری زمانه کې په مدینه المنوره کې پیدا کیږي په مکه المکرمه کې به عمره کوي ټول خلق به بیعت په ډیر کم وخت کې به ټول اسلامي نړۍ سره بیعت کوي د مسلمانانو خلافت به کوي توره برا اخلي په غر کې نه پټيږي 1200 کاله لمرګ نه ډاریږي. اوس دا تاسو کوم امام او خلیفہ منی اول خو د وجود ثابت نه د تاسو په خپل کتابونو کې نه ده ثابت خو لیکن اوس دا 1200 کاله د کومه ګټه تاسو ته رسیدلې ده کومه فائدې تاسو ته رسیدلې ده اسلام ته پریږده قران او دین او شریعت ته پریږده تاسو ته کومه ګټه او فائدہ رسیدلې تمغای ک نو قام اوسم لکه مو مانس کې د سیمونی د غیبت کې تور سره ملاقات نشي کوي کته کې د امام ملاقات سره بالکل کوي شور سره
چا ملاقات ورسره کړی په دې 12,500 کاله کې 1200 کم او زیات کلونو کې زه کوم علما وي زه کوم خلک ګناونه پاک وي زه کوم د امام معرفت وشي چاته نصیب شي امام معرفت وکړي غوړ سره یو کوي کس راته وخی چې په دې 1200 کاله کې د یو کس پاک سوی ده او د امام معرفت ورته حاصل سوی ده او مهدي لیدلی ده مهدي علیه السلام دي تاسو مختلف د ایران علماو ذکر دی مولا کتابو کې ته ملاقات شوی ورسره ښه ملاقات یې ورسره سوی ده دومره یوه خبره خو به ورته کړي چې ای خلقو دغه کتاب د موږ صحیح ده دا صحیح نه ده اهل سنت په باطله دي تاسې خو صحیحه یاسته دومره یوه خبرې چیرې ذکر سته نو غزه سوره تعلیمات دي خو مولا پهله امام نوان سا یولس امام پورې ایون اوس ګوره له تاسو اوس هغه علمي خبرې په دې خاطر نه کوم دلته د مسلمانانو پوهه سي اوس ګوره الله جل وعلا په قرآن عظیم شان کې فرمایي دغه قرآن عظیم شان دی الله کتاب دی الله کتاب دا یو خبر در سره الله وایي ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الله وایي د ما د دین که څوک یوه مسأله پټه کړي یوه مسأله د الله د انسانانو د ملایکو د پیریانانو د ټولو لعنت ته په دې انسان باندې اوس په دې 1200 کاله وخت کې د تاسو دغه مهدي علیه السلام 12 امام و یوه مسأله د دین ما ته راوښیاسته په شرق او په غرب کې په دنیا کې چې څومره یاسه یوه مسأله یې د دین راوښیاسته چې هغه د خلقو ته بیان کړې وي اوس دلته ګوره دلته دا څونه د خطریق الله وایي چې ما د دین یوه مسأله چا پټه کړله د الله لعنت ته ورباندې نو دغه د وخت خلیفه او امام 12,500 کاله کېږي چې قرآن یې ورسره وړی د دین یې ورسره پټ کړی ده ولې خلقو ته نه ښیي ولې نه بیانوي هغه د خدای خوښه یې کوم چې کله هغه ته ظهور نصیبېږي او هغه نه علاوه څه کوم دی مو د دین کې څه مسله پاته نه وي دغه مولا ایماو یعنی د الله خوښه داسې ده د زړه سره چې 12,500 کاله یو څوک امام جوړوي خلیفه جوړوي بیا د الله خوښه ده په هغه لعنت هم پسې وایي لعنت نه وایي هغه څه مثال دی اوس دومره عیسیان چې کوم هغه ګمراه دي قرآني آیات ان الذين يكتمون هغه کسان چې پوټوي ما انزلنا من البينات والهدى ما چې کوم آیاتونه د هدایت را نازل کړي دي اولئک یلعنهم الله وایي په دې کسانو د الله لعنت ده بشک اوس د تاسو مهدي علیه السلام د تاسو کتابونه که وزر ته ښکاره کړم پر قرآن یې ورسره وړی د غیبة الکبرات یې ورسره وړی ده کری صاحب دوره عیسیان چې کوم دي جهالت کې ټیک ده الله تعالی نه غواړي چې جهالت نه راشي اسلام ورته اوس عیسویانو سره د ما ته څه کار ده قربانک ما ته خو ځانو ته مسلمانان وایي خدای خو غواړي چې ټول خدای خو غواړي کوم چې ټول انسانان چې کوم دغه جهالت کې نه وي او غوډه چې کوم دغه ملوش عیسویانو ته الله جل وعلا د محمد رسول الله را لېږلی ورته ویلي دي چې د ما دغه نبي چې د قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا دا پیغمبر دی تاسو ټول دی پر پیغمبر د په قرآن ایمان راوړي په عیسی علیه السلام ایمان راوړي هغه خو واضحه خبر ده اوس چې څوک نه راوړي هغه خپل کار کوي محمد رسول الله خاتم النبیین د محمد رسول الله نه وروسته قرآن د شریعت ده محمد رسول الله موږ ته شریعت پرې ایښی ده داسې پاک ستره شریعت لکه د ورځې لمر داسې شریعت راته پرې ایښی ده موږ عیسویان اوس کوو ما ته خو اوس په خپل شریعت خبرې کوو زه درته وایم چې دا اوس تاسو وایاست چې دغه امام دومره طاقت د لمر راخیزوي او بیا چې کله راوځي لمر ته به ضرورت نه وي د تاسې کتابونه وایي لمر به پټ شي د رڼا به ټولې دنیا ته ځانونه تا ته به په کور کې ځان ښکاره کېږي رڼا به د شپې به درته رڼا وي د ورځې به درته رڼا وي لمر به لاړ شي دغه طاقتور امام اوس ولې دومره نشي راپورته کېدلی چې په دغه وړوکې اسرائیلو باندې یو چوف ور وکړي چې چوف او ټول په دې سترګو وړاندې کړي چې تیاری نشي چلولی او دا د تاسې میزایل ورځي ډز هلته هغه د نتنیاهو په دې سټ کې لګېږي کری صاحب دا څه کوم دی الله تعالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه کوم دی 40 ساعت څه کوم دی وخت خلکو منځ کې وخت تېر کړی و هغه شروعات نه الله تعالی نه وخت څخه خلکو ته خپل د دین ولغه وکړي د تبلیغ وکړي ولې نه اصل وخت کله څه کوم دی د پیغمبر علیه څه کوم عمر و الله تعالی وخت زغاوی لا راکې یعنی د تاسو مهدي ته نوې شریعت راځي الله اجازت نه ده ورکړی نوې شریعت نه خبره وکړه چې خلک ګمراه دي مطلب دې ته ملونه شریعت خو الله را کړی د موږ تاسو رسول الله ته شریعت اليوم اکملت له دا شریعت خو پرده د تاسو مهدي خو باید خلکو ته بیان کړي خلکو ته وخی خلکو ته وایي 12 امامت عقیده ومني کینه مني ټول کافر یاس اصلي قرآن لما سره د اهل سنت سره کوم قرآن دغه قرآن حقيقي قرآن نه ده اصلي قرآن نه ده
اوس تاسې د محمد رسول الله خاتم النبیین د شریعت نو په وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نوې الله جل وعلا شریعت ورکړل، ختم نبوت ورکړل، الله جل وعلا مبعوث کړل. ما ته خو دغه مهدي خو د نبی علیه السلام په شریعت عمل کوي که پته خو د تاسو په کتابونو کې خو معلوم د تاسو د کافر وي تخفکیږي. ما کله چې تاسو مهدي راشي د يهودو په شریعت باندې به عمل کوي. د تا کتاب وای الکافی کې دا روایت وسائل الشیعه کې بحار الانوار کې دا روایت الکافی کې لاندې وخت روایت څه کوم دی درته خیم دا بیا درته خیم دا لما سره تاسو خپل کتاب پروت په کې نه درته خیم. خبره دا ده چې د مهدي سرازي دا به اوس په کوم شریعت عمل کوي، په کوم شریعت آیا که نوې شریعت راوړي نو الله به اجازت نه ورکړي. دا خبره دی بیا منو در سره که نوې شریعت راوړي او یا که د رسول الله شریعت نیمګړی وي، نبی علیه السلام دا شریعت پر خلقو ته انسانانو ته نه وي رسولی، اوس یې مهدي رسوي، دا بیا بیله خبر ده. او که چیرې شریعت او قرآن دین د رسول الله کامل سوی دی ولې د دې په دې 1200 کاله کې د دې خدمت نه ده کړی. ښه زه دغه روایت درته وښیم وایي په کوم ځای کې په دې روایت کتاب کې راغلی دی. ښه یو لحظه صبر راته وکړئ. د ما کتاب چا غلا کړی ده عمر جان؟ ان شاء الله همدلته دقه دی هغه دوه خټکیانو نه یې وړه. ښه دا اوس مې درته وښیم دا د تاسو کتاب د زه فقط هغه حواله چې درکړم بیا پسې لاړ شئ یو ګوره. ښه د ما دا کمره غټه کړې د موږ د خپرونې وخت په خدای قسم نه کسې لاړل. نن د موږ د سیرت خپرونه نه وه دوستانو، نو نن د موږ د سیرت خپرونه نه وه، زه به د غدیر خون په اړه باندې معلومات درکړم. ګوره اصول من الکافي اول جلده 319 صفحه ده. دا د تاسو د یو لوی مرجع کتاب ده لله ثم للتاريخ دكتور حسين الموسوي من علماء النجف. لكن دلتا حواله در سره ولیکه اصول من الكافي اصول كافي ده اول جلده 319 صفحه ده مسلمانانو غوکسي. عن ابي عبد الله عليه السلام قال اذا قام قائم آل محمد صلى الله عليه واله كان سيدي النبي عليه الصلاه والسلام دي اولادين مهدي راسي دي بحكم كي بحكم داود وسليمان، د داود علیه السلام او د سلیمان علیه السلام. اوس داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام الله چاته رالیږلي؟ یهودو ته رالیږلي. چاته؟ یهودو ته. د داود علیه السلام د سلیمان علیه السلام شریعت چې د یهودو لپاره و، نو اوس د دوی د تاسو مهدي سوی راسي د یهودو په شریعت به عمل کوي. ولا يسأل بینه او څوک به لدنه د دلیل پوښتنه نشي کولی. ښه اصول من الكافي يعني د نبی علیه الصلاة والسلام په شریعت باندې دی ولی عمل نه کوي؟ په قرآن دی ولی عمل ولی نه دی ویلي چې په قرآن به عمل کوي؟ ولی نه دی ویلي چې د رسول الله په شریعت به عمل کوي؟ ولی ویلي چې د داود او د سلیمان علیه السلام په شریعت به عمل کوي؟ ولی ویلي دي؟ همدغه پوښتنه دا کافي م راوړی ده، دا مرآت العقول کې مجلسي ورته صحیح روایت ویلی ده، دا په نورو کتابونو کې دا ټول روایتونه راغلي دي. اوس د تاله خبر چې عدنان جان د زړه سره موږ داسې وفهمول چې مهدي علیه السلام چې د تاسو کله راځي هغه به په قرآن او په حدیث ځکه اوس نه راځي ځکه چې اوس په قرآن او په حدیث عمل ده، نو کله چې یهودیان ټوله دنیا ونیسي نو مهدي علیه السلام به راوځي د هغوی د یهودو په شریعت باندې به عمل کوي. مطلب دا ده نو که چیرې د په قرآن او په دا د تا کتاب ده ګوره له ما نه به ګیله نه کوي بیا داسې ونه وي چې قاري صاحب دا خبره او په دې حقایقو چې زه نور څه درته ښکاره کړم حیران به پاته یې. دا ګوره په خپله څومره د قرآن او د پیغمبر د اهل بیت او د شان خلاف خبره ده چې مهدي راځي هغه به د یهودو په شریعت باندې عمل کوي. دا حواله ما کتل کې نه زه دې باره کې وضاحت نشم کولی چې کله یې زه پړاو کړم نو زه به بیا پړاوې کړه د زړه سره پړاوې کړئ ټول پړاو کړئ قربانه که موسم. الله جل وعلا دې موږ تاسو ټولو ته د حقیقي اهل بیتو هدایت را نصیب کړي. امین امین. ټیک دی کاري صاحب تاسو خپل کوم غیرت تاسو خلکو ته بیان کو څه کوم عدنان صاحب مننه دغه چې تاسو غوندې چې په دین پسې ګرځېدونکي په حقیقت پسې ګرځېدونکي خلک دی الله په تاسو کې ډېر دا د باډچنار هغه صاحبانو ته وایم چې راسئ همدغه د عدنان صاحب جرأت په ځان کې پیدا کړي، همدغسې د عدنان صاحب
غیرت وزن کې پیدا کړی. راسي دلته مخامخ راسي کومه مسأله چې د اهل بیتو پسې چا په دروغ وتړل دی. اوس لکه دا روایت آیا د تاسو د الله په ذات قسم عدنان جان د رسول الله د اهل بیت او شان د يهودو د داوود علیه السلام او د سليمان علیه السلام په شریعت به عمل کوي؟ نه بالکل نه. دلته ځکه بیا تاسو بل کتاب پسې در په دغه کتاب کې په دغه ځای کې بل روایت ده پسې څه شی ده؟ بل روایت ده بل روایت ده هغه کې بیا بل خبره پسې کوي چې کله مجلسی په بحار الانوار 250 جلد کې دا راوړی ده چې کله مهدی راسي نو دای براوړي راتګ بکی به امر جدید نوې دین براوړي و کتاب جدید نوې قران کتاب غیبة النعمانی او بحار الانوار په دې دوه کتابونو کې همدغه خبر راوړي. هغه وروسته چې بیا زه درته واخیم چې کله د تاسو مهدی راسي عائشه رضی الله عنها بل قبر راباسي ابو بکر او عمر بل قبر راباسي را جوړندوي به په دوه به وي. نور قصې چې د زه درته وکړم حیران به په صفات آیا د تاری دی الله په ذات قسم د رسول الله د اهل بیت و دینو چې مړي له قبرونو راوباسي او بیا د رسول الله عزت د رسول الله اهل بیت له قبر راوباسي؟ نه بالکل نه. الله مو قدرمن سرلوړي کړو. دې کې ډېرې خبرې دي خو دا تاسو ته چې زه وایم چې په حقیقت پسې وګرځېدي. شایسته د امام علي علیه السلام شایسته کوم حقیقي دین واقعي دین د امام علي رضی الله عنه د امام حسن علي. زه له تاسو سره په دې مخالفت نه لرم چې ته شیعه زه سنی یم. زه په دې مخالفت نه لرم. زه له تاسو سره د تا عقیدې باندې چې په قرآن کې د تا عقیده په صحابه کې په اهل بیتو کې وغیره وغیره چې زه هغه شیان درته وښیم حیران به پاتې سي. لاړ سي په حقیقت پسې وګرځېږي. عدنان جان الله مو مل شه. الله دې هدایت در نصیب کړي. الله حافظ. شکریہ. اللهم ښه د الله بندگانو دا اوس که زه خپرونه درته شروع کړم خو ستړی سوی یم. دغه ډېرې خو واقعه خو اسمان ته رانه لاړله. بالکل قاری صاحب ان شاء الله مؤمنان هم ډیر دي د ملګري 400 کسان دي. خدای په خوندور کې اوس بهتره وي قاری صاحب.